صدر سی په اجازه باندې یو دوه درې د غزل په باره کې انتخاب شعرونه دي چې دا د ملکنډ او خیبر غزل خبره وشوه نو موږ هم دې طرف ته سوچ راغی. شعر دی چې په پښتو پړونه مثل د بتول دی، په پښتو پړونه مثل د بتول دی، زه غزل همغه وخت یم چې حصار یم، او که پښتو مخپټه ناسته باکره ده، که پښتو مخپټه ناسته باکره ده، ورته دا خو زه غزل لکه په در یم. او دریم شعر دی چې زه خالق یم د غزل بابا مې لوستی، زه خالق یم د غزل بابا مې لوستی، څوک به وانړوي مخ زما غزل نه. غزل دی چې د نفرتونو په میدان کې وینه، واحد به وي بس په افغان کې مینه، هر یو ذره د کائنات یو وجود ما ته خو ښکاري یو په ځان کې مینه، او په سوال د مرګ زما اقرار یې وکړو راغله د کومه په جانان کې مینه، او دلته کې مینه د غریب نه غواړه، نشته ملک او نه په خان کې مینه، او دا مې دیوان د علي مینه زده کړه، ځکه مې کل د په دیوان کې مینه، او مولا که ځان لره کهاري ګړي، مولا که ځان لره کهاري ګړي، مونږ ته خو ښکاري په سبحان کې مینه، او جوړې اظهار د مینې ډیر ضرور وي چې یې ښکاره کړه په قرآن کې مینه، او ګلابي یار په حسن ناست څه لکه دا خو ډومبی وي په باغوان کې مینه، او غزل مقطع چې ځکه آزاد څو یاغي ګرځېدم خدای را عطا کړه په زندان کې مینه. دا اورېدو مو ډېره ډېره مننه. ډېره مننه